سلام ګرانو زده کوونکو، ستړي مه شئ، وخت ساعت مو بخیر، هیله د ټول ښه یاستئ. ګرانو زده کوونکو، د افغانستان الکترونیکي زده کړې د ژورنالیزم څانګه ده. زه سعید الله صافی یم. ګرانو زده کوونکو، د نن درس موضوع مو د راډیوي متن لیکل یا راډیو سکریپ ریټینګ. نن په همدې باندې خبرې کوو چې راډیوي متن څه ته وایي، سکریپ څه ته وایي، ولې په راډیو کې اړتیا لیدل کېږي چې موږ د راډیوي خپرونو لپاره سکریپ ولیکو. ګرانو زده کوونکو، راډیو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په کور، کلي، په دفتر، موټر او ډېرو ځایونو کې اورېدل کېږي. یوه خبره ده چې راډیو د کورنیو د غړو ترمنځ په شریک اورېدل کېږي. نو ویان ته پکار ده چې داسې الفاظ او داسې کلمات وکاروي چې دغه د کورنۍ غړي په ګډه د اورېدلو طاقت ولري، ټول یې وشي کولی چې په ګډه واوري. نو په راډیو کې ټولو کې پکار ده یوه غږیزه وسیله ده. غږیزه وسیله ده او دا ویان چې هر لفظ کلمه استعمالوي، هر جمله استعمالوي، دا باید داسې وي چې دغه مخاطبین یا د راډیو اورېدونکي له ځان سره تر پایه پرېږدي. راډیو د تلویزیون په شانتې نه ده. که زموږ خبرې منظم نه وي، موږ باید د څېرې په واسطه یا په دغه تلویزیون کې د نور څه په خپرولو په واسطه اورېدونکي له ځان سره وساتو. راډیو کې یوازې غږ مهم دی. غږ د غږ په واسطه یوازې ویان کولی شي چې ځان سره چې پرېږدي، اورېدونکي تر پایه پرېږدي. نو د دې چارې د پاتې کولو لپاره نو دا باید خپلې خبرو ته ښکلا ورکړي، داسې خبرې وکړي، داسې یو څه ووایي چې منظم وي. دا باید دې لپاره چې ولیکي، متن ولیکي، سکریپ جوړ کړي، تر څو بېنظمي خبرو کې رامنځته نه شي او خبرې بې نظمه چې شي نه شي. که چېرته د خبرو کې بېنظمي رامنځته شي او بېنظمه خبرې وکړي، نو دا راډیو اورېدونکي مجبور دي چې راډیو چې کړي، بدله کړي او بله راډیو واوري. راځو نن په همدغه موضوع باندې بحث کوو چې راډیوي متن لیکل یا راډیو سکریپ ریټینګ باندې خبرې کوو. لومړی د راډیوي هر ډول موادو لپاره لیکل کېدونکی متن ته سکریپ وایي. د راډیو هر ډول موادو لپاره لیکل کېدونکي متن ته سکریپ وایي. همدغه متن چې موږ د راډیو خپرونو لپاره لیکو یا په راډیو کې هر شي لپاره چې لیکو، هر ډول موادو لپاره یې لیکو، دې ته چې ویل کېږي، دې ته سکریپ ویل کېږي. چې سکریپ دلته به لوی ولیکم، سکریپ. د راډیو د هر ډول موادو لپاره لیکل کېدونکي متن ته چې ویل کېږي، سکریپ ویل کېږي. چې دا سکریپ د چا لخوا لیکل کېږي؟ پروډیوسر له لوري لیکل کېږي. په دې به بیا بحث وکړو. بل اوس دا دې ته راځو چې دا متن چې شته ویل کېږي. په لیکنې بڼه د موادو راوړلو ته متن وایي. په لیکنې بڼه د موادو راوړلو ته متن وایي. مثلا سبا په راډیو کې خپرونه لرم د روغتیا په برخه کې. زما موضوع ده چې کرونا. نو زه به لومړی دا کرونا پېژنم چې کرونا څه ته وایي، لاملونه یې څه دي، صحیح شو، نښې یې څه دي او تداوی یې څه ده. دا زما موضوعات شو، صحیح شو. څو موضوعات شو؟ 4. دغه بېلابېل مواد شول 4، صحیح شو. د دې په لیکلې بڼه راوړلو ته څه ویل کېږي؟ متن ویل کېږي. چې زه دا راوړم کرونا څه ته وایي، په پوره په فصل یې لیکم، لاملونه یې کوم دي، ټول لاملونه یې لیکم، نښې یې کومې دي، ټولې نښې یې لیکم، تداوی یې چېرته ده، تداوی یې په لیکنې بڼه لیکم. نو دا بیا ټول څه شو؟ متن شو. او چې دا د راډیو لپاره لیکم، راډیوي خپرونې لپاره لیکم، نو دغه متن بیا څه شو؟ سکریپ شو. ګرانو زده کوونکو، بیا یې وایم ښه. ګوره ښه، زما سبا مثلا په راډیو کې یوه خپرونه ده چې روغتیا، د دغې موضوع د کرونا. کرونا څه ته وایي، لاملونه یې څه دي، نښې یې څه دي، تداوی یې څه ده. د دې ټولو 4 واړو موضوعاتو پوره بشپړ تشریح د متن په شکل لیکم. دا خو متن شو چې د دغې ټولو موادو لیکنې بڼه مې ولیکله، دا متن شو. خو چې دغې متن نه بیا زه په راډیو کې، په راډیوي خپرونه کې، د روغتیا په خپرونه کې استفاده کوم، نو دا بیا څه شو؟ سکریپ شو. د راډیوي خپرونې لپاره څه شو؟ سکریپ شو. همدغه عام متن چې موږ د یوې موضوع په اړه لیکو او دغې نه بیا په راډیو کې موږ استفاده کوو، د راډیو خپرونه کې تر استفاده کوو، بیا ورته څه ویل کېږي په راډیو کې؟ سکریپ ورته ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو، ښه به پوه شوي یاستئ. د بېلابېلو موضوعاتو په اړه، د بېلابېلو موادو په اړه په لیکنې بڼه یو شی لیکل، دې ته متن ویل کېږي. خو چې د همدغې متن نه موږ په راډیوي خپرونو کې، په راډیو کې، د راډیو په بېلابېلو برخو کې د موادو په اړه لیکلو کې استفاده وکړو، دې ته بیا سکریپ ویل کېږي. د راډیوي خپرونو لپاره سکریپ لیکل ډیر ضروری دي. دا مو مخکې هم وویل چې د راډیو خپرونو لپاره سکریپ لیکل ځکه ضروری دي تر څو زموږ خبرې منظمې وي. ځکه راډیو داسې یوه وسیله ده چې یوازې غږ انتقالوي، نو زموږ خبرې باید منظمې، بشپړې منظمې وي تر څو زموږ سره اورېدونکي قید نشي، موږ سره هسته نشي او موږ سره تر پایه څه شي؟ پاتې شي.
اوس راځو وایو چې راډیوي متن ولې اړین دی. ولې په راډیوګانو کې د راډیوي متن لیکل اړین دي؟ د راډیو پالیسي د بې فکره او بې غوره خبرو د خپرولو اجازه نه ورکوي. د راډیو په پالیسۍ کې دا نشته چې بې فکره او بې غوره خبرې دې پکې خپرې شي. لکه څرنګه چې موږ په کور کلي کې موږ د دوستانو سره موږ د ملګرو سره بې فکره بې غوره غږیږو ځینې وخت، دغه بیا په ژورنالیزم کې اجازه نشته چې دغه ډول وغږیږو. د راډیو خپرونې ته راتګ باید پوره پلان سره یو خبریال یو ویاند راشي او خپرونه وړاندې کړي، نه دا چې بې فکره بې خیاله راشي او لکه څرنګه چې کور کلي ته یو مجلس ته ځي دغه ډول لاړ شي او هر شی چې په خوله راځي او دا وایي. نه، داسې نه ده. د راډیو خپرونې لپاره خبریال یا ویاند پوره د خپل سکرپ سره اماده راځي او د خپل سکرپ مطابق چې کوي خپرونه وړاندې کوي. دلته بې غوره بې فکره خبرو ته هیڅ اجازه نشته دی. دلته هره خبره په غور او فکر سره چې کیږي اوریدونکو ته وړاندې کیږي. بل د خپرونو لپاره سکرپ لیکل د پروډوسر کار دی. د خپرونو لپاره سکرپ څوک لیکي؟ پروډوسر لیکي. چې د ځینو خپرونو پریزنټر او پروډوسر یې وي چې هماغه کس لیکي. بیا ځینې پرمختللې رسنۍ د هرې خپرونې لپاره بیل بیل پروډوسر لري او بعض ځینې رسنۍ شته دی چې د یوې خپرونې لپاره څو پروډوسران لري. هغه رسنۍ چې په یوه سیمه کې سیمه ییزې رسنۍ دي، محلي رسنۍ دي، دوی د خپرونې لپاره پروډوسر او پریزنټر همغه یو کس وي چې هم خپرونه وړاندې کوي هم یې چمتو کوي. خو بیا په پرمختللو رسنیو کې پروډوسر د خپرونې لپاره ځان ته کس وي. پروډوسر خپرونه چمتو کوي، ټول سکرپ یې لیکي، هر څه یې اماده کوي، یوازې پریزنټر یې بیا وړاندې کوي. په ځینې خپرونو کې بیا څو پروډوسران وي د ځینو خپرونو لپاره. هغه خپرونې چې ډېر لیدونکي ولري په یوه معتبره رسنۍ کې وړاندې کېږي، دوی بیا د دغه خپرونو لپاره څو پروډوسران لري. د څو 2 3 4 5 کسانو لوري دغه خپرونه چمتو کېږي، سکرپ ورته لیکل کېږي، بیا یې ویاند وړاندې کوي چې د ویاندویانو شمېر هم ځینې ځایونو کې ډېر وي، 2 وي یا 3 وي او تر ډېره ځایونو کې چې وي 1 وي. ګرانو زده کوونکو مو ویل چې راډیو کې متن سکرپ لیکل ځکه ضروري دی چې راډیو پالیسي د بې فکره او بې غوره خبرو د خپرولو اجازه نه لري. بل مو ویل چې د خپرونې لپاره سکرپ څوک لیکي؟ څوک یې لیکي؟ پروډوسر یې لیکي. اوس راځو وایو چې د راډیوي متن لیکلو طریقه څه ده. د راډیوي متن باید څنګه ولیکل شي؟ کوم ټکي دي چې پروډوسران په پام کې ولري چې باید د یوې راډیوي خپرونې لپاره متن یا سکرپ ولیکي؟ لومړی وخت په پام کې باید ولري. د خپرونې وخت کم وي او د هرې خپرونې لپاره د راډیوي هرې خپرونې لپاره معلوم وخت وي، 1 ساعت، نیم ساعت، 2 ساعته. دغه وخت د خپرونې لپاره ځانګړی کیږي. پروډوسر باید دغه ټول وخت په پام کې ونیسي، بیا سکرپ ولیکي. سکرپ لیکلو لپاره پروډوسر مجبور دی چې لومړی د خپرونې وخت په پام کې ونیسي. که نیم ساعت خپرونه وي دا د داسې سکرپ ولیکي چې په نیم ساعت کې په خپرونه کې وړاندې شي. که د 1 ساعت خپرونه وي پروډوسر باید داسې سکرپ ولیکي چې په 1 ساعت کې په ټوله خپرونه کې وړاندې شي. که 1 ساعت خپرونه وي پروډوسر باید مکمل د 1 ساعت لپاره پوره سکرپ ولیکي، داسې نه چې کم وي په 10 دقیقو کې د ویاند له لوري ختم شي، یا داسې سکرپ ونه لیکي چې تر 2 ساعته وغځېږي او خپرونه 1 ساعت وي. د تر ټولو مهمه ده چې وخت په پام کې ونیول شي، بیا د وخت مطابق چې سکرپ ولیکل شي. راډیوي متن لیکل یو فن دی. راډیوي متن لیکل یو فن دی. دا یو زده کړه نه ده چې څوک یې وکړي. البته زده کړه ده، یو څوک چې په دغه برخه کې ډیر کار وکړي نو دا بیا تر ډیره بریالی کس وي چې په راډیو لپاره خپرونې لپاره سکرپ ولیکي. دا یو فن دی چې ځینې خلک یې ځان سره لري. دغه فن په ډیر کار په ډیر زیار سره ترلاسه کیږي، په رسنیو کې په ډیر کار کولو سره ترلاسه کیږي. هغه چا چې په رسنیو کې ډیر کار کړی وي، ډیره تجربه ولري، دوی کولی شي چې په ډیر اسانۍ سره د وخت په پام کې نیولو سره یو ښه سکرپټ ولیکي. او هغوی چې نوي رسنیو ته ځي، نوې دنده پیلوي، دوی ته بیا د سکرپ لیکل ډیر ستونزمن وي، ځکه چې سکرپ یو فن دی او د ډیرې تجربې او ډیر کار کولو وروسته دغه فن شی کیږي، ترلاسه کیږي. بل متن د رواني پلوه او ورځنیو خبرو ته ورته وي. متن باید ډیر پیچلی نه وي، د رواني پلوه او ورځنیو خبرو ته ورته وي. همدغه خبرې چې یو څوک ویاند باید بشپړ مطالعه شي د پروډوسر له لوري. ویاند چې په عام ژوند کې څه ډول وي
باید همغه ډول ورته په متن هم چوتو شي تر څو همغه ډول یې وړاندې کړي لکه څنګه چې عام ژوند کې دی. څنګه چې عام ژوند کې نورو خلکو سره غږیږي دا باید د تلویزیون راډیو تر میک هم همدغه ډول وغږیږي. یو ویان څرنګه چې په کور کلي کې نورو خلکو سره غږیږي څه ډول یې چې لهجه ده همدغه لهجه باندې باید تر د میک له لارې په راډیو کې هم وغږیږي. او پروډیوسر ته پکار ده چې ویان بشپړ مطالعه کړي او همغه ډول متن ته چې ولیکي لکه څنګه چې په ورځني ژوند کې په خبرو کې غږیږي دی. بل اوریدونکو ته هیڅ کله دا احساس ونه شي چې ویان لیکلی متن لولي. اوریدونکي باید هیڅ کله هم دا احساس ونه کړي چې ویان لیکلی متن لولي. ویان لیکلی متن باید داسې ولولي چې اوریدونکي داسې احساس وکړي چې دی د خپل فکر نه لګیا دی. ویان باید دا تجربه له ځان سره ولري چې دی د کاغذ تر مخه متن داسې ولولي چې اوریدونکي فکر وکړي دا د بالکل د کاغذ له مخه نه ده لګی خو اصل کې هغه د کاغذ له مخه لګیا وي خو دی باید خپله تجربه خپله فن ټول استعمال کړي او داسې یو ډول وغږیږي چې ټول خلک فکر وکړي دا د خپل فکر نه لګیا دی. دا چې ده د راډیو متن لپاره یو بل مهم نقطه ده. بل د معلوماتو بمبار باید ونه شي باید قرار وړاندې شي. کله چې یو ویان سکریپ یا متن لولي دا باید د معلوماتو بمبار ونه کړي چې یو ځل نه تېز شي او هر څه یو ځل نه ولولي او په یو ځل نه چی وکړي دا ټول معلومات له یو ځای نه بل ځای ته ودانګي او له بل ځای نه بل ځای ته ودانګي ټول وړاندې کړي. نه معلومات باید قرار نقطه په نقطه چی شي اوریدونکو ته وړاندې شي تر څو اوریدونکي په سم اسانۍ سره پوه شي او په اسانۍ د خبرې چی کې واخلي. هیڅ کله هم ویان په توګه تاسې د معلوماتو بمبار مه کوئ. معلومات یو ځل نه مه انتقالوئ. معلومات نقطه په نقطه یو په قرار اوریدونکو ته چی کوئ وړاندې کوئ. یوه جمله چې مو ولوستله بیا په ډیر قرار بله جمله ولولئ. داسې ولولئ چې ستا په هره خبره ستا په هره جمله اوریدونکی چی شي پوه شي او اوریدونکی داسې احساس وکړي چې تا سره مخامخ ناست دی او خبرې در سره چی کوي. بل متن ژبه باید اسانه وي دا ډیره مهمه ده. متن ژبه باید ساده وي. متن ژبه باید روانه وي او د متن ژبه باید د عامه پوهاوي وړ وي نه داسې چې ژبه یې ګونګه وي او ځینې خلک پرې پوه نه شي. ځینې پروډیوسران د ځان ځلولو لپاره سختې کلمې راوړي په متن کې چې دا هیڅ سم کار نه دی. په متن کې باید چی وشي په سکریپټ کې د راډیوي خپرونو باید اسانه ساده عام پوهاوي وړ کلمې راوړل شي تر څو د راډیو ټول اوریدونکي په یو وخت په ډېر اسانۍ سره پوه شي. نه ګونګې جملې نه ګونګ لغاتونه دغه ګونګې جملې او ګونګ لغاتونو باندې بیا اوریدونکي نه پوهېږي. نو تاسو ته ډېره کوشش وکړئ چې اسانه ساده روانې او د عامه پوهاوي وړ کلمې او جملې په خپلو خبرو کې یا په خپل سکریپټ کې راوړئ. ګرانو زده کوونکو نن مو د راډیوي متن لیکل وویل چې راډیوي ومو ویل چې د راډیوي هر ډول موادو لپاره لیکل کیدونکي متن ته سکریپ وایي. بل مو ویل په لیکنې بڼه د موادو راوړلو ته متن وایي. همدغه متن چې د راډیو لپاره ولیکل شي دې ته بیا سکریپ وایي. راډیوي متن ولې لیکو ومو ویل چې د راډیو پالیسي د بې فکره او بې غوره خبرو د خپرولو اجازه نه لري. باید منظمې خبرې وړاندې شي له دې نه او بشپړ منظمې خبرې وړاندې شي. نو دې لپاره اړینه ده چې باید مخکې له مخکې سکریپټ ولیکل شي. بل مو ویل د خپرونو لپاره د سکریپټ لیکل د پروډیوسر دنده ده. د خپرونو لپاره سکریپټ څوک لیکي؟ پروډیوسر لیکي. بیا مو ویل چې د راډیوي متن لیکلو طریقه چې دې کې مو وخت لومړی ډېر ارزښتمن وبلو چې باید وخت په پام کې ونیول شي چې د خپرونې نیم ساعته ده یو ساعته ده 2 ساعته ده او وخت پام کې نیولو سره باید سکریپټ شي ولیکل شي. بل مو ویل راډیوي متن لیکل یو فن دی چې د ډېرې تجربې او ډېر کار کولو رسنیو کې د دې نه وروسته چی کېږي ترلاسه کېږي. بل مو ویل متن د رواني له پلوه ورځنیو خبرو ته باید ورته وي. همدارنګه اوریدونکو ته هیڅ کله هم باید بیان دا احساس ونه کړي چې دا د کاغذ له مخې متن لولي. بل مو ویل چې د معلوماتو بمبار باید ویان ونه کړي. ویان باید معلومات په قرار او واضح وړاندې کړي. همدارنګه متن ژبه اسانه ساده روانه او د عامه پوهاوي وړ وي نه باید ګونګه وي. ګرانو زده کوونکو د نن ورځ درس همدومره و. تر بیا ښې چارې.